اے د امت مسلمه ځوانا، آیا کله دې خپل ضمیر ته غوږ نیولی؟ آیا کله دې فکر کړی چې ته د هغه چا پیروکار یې چې نړۍ یې له تیارو راوویسته؟ ستا د ژوند لومړی درس اقرأ و، خو نن ستا په لاسونو کې د کتاب پر ځای څه دي؟ نن ستا په فکر کې د امت درد دی که د غفلت خوبونه؟ علم یوازې د کاغذ یوه ټوټه نه ده، علم هغه الهي رڼا ده چې فرعونیانو غرور ماتوي. او رب العالمین فرمای: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای ځوانه، دا یوازې یو سوال نه دی، دا ستا د شعور لپاره یو ټکان دی. آیا ته غواړې د هغه کسانو په صف کې ودرېږې چې په خپله ناپوهۍ د دښمن تبر ته لاستی ورکوي؟ که ته د هغه په صف کې چې د علم په ترزنه توره د باطل سینې څیره کوي، نو ای ځوانه راویښ شه، ستا د ځوانۍ هره لمحه د تاریخ په پاڼو کې حسابیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت په سخته ورځ به ستا د قدمونو اخیستلو اجازه نه وي تر څو دې دا ځواب نه وي ورکړی چې خپله ځواني دې په څه کې خاورې کړه. آیا ته به ووایې چې ما خپل قیمتي وخت په لاهو کېدونکو ویډیوګانو، بې معنا بحثونو او خوبونو کې تیر کړ؟ که به په ویاړ ووایې چې ما د خپل رب د رضا او د امت مسلمه د سرلوړۍ لپاره خپلې تویې کړې؟ ای د غیرتونو او شجاعتونو وارثه، د غفلت دا چپن وغورځوه. ته د خالد بن ولید رضی الله عنه د تیزې تورې او د صلاح الدین ایوبی د عزم وارثې. هغوی د شپې په مصلا، په قیام او د ورځې په میدان کې د نړۍ برخلیک بدل کړ. نو ای ځوانه پاڅېږه، ستا امت نن ستا علم، ستا تقوا او ستا بیدارۍ ته سترګې په لاره دی. د سبا د بریا لمر یوازې ستا په وښېدو راخیږي. که ته نن ویښ نه شوې، نو د تاریخ په کندو کې به ورک شي. ستاسو د نیکو دعاو په هیله، ستاسو کشر ورور بلال منیب. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.